اصلي خبره خو دا ده چې ملیشې رښتیا هم د هیواد په ګټه نه دي، خو دا د ملیشو سره لږ فرق لري. دا د خلکو تنفر دی د طالبانو په مقابل کې، ځکه طالبان په هیڅ صورت سولې ته نه آماده کیږي او غواړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. نو په دې اساس باندې خلک نه غواړي دا مسله، خلک غواړي چې جمهوریت وساتل شي، نظام وساتل شي او طالبان هم راشي د نظام یوه برخه شي او دلته سیاسي فعالیت وکړي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم که دغه حرکتونه چې دا اوس پیل شوي دي دا درست رهبري شي، درست اداره شي او دې ته استقامت ورکړل شي، نو بیا دا د ملیشو نه فرق لري. او که چیرې د واک نه ووځي، د ادارې نه ووځي، د کنټرول نه ووځي، بیا په رښتیا باندې چې دا مې یو مشکل جوړېدی شي. هدف داسې دی چې په ټول تاریخ کې چې وګورئ ملت د خپل هیواد نه دفاع کوي، وسلوال ځواکونه ملت دی، د هغوی زامن دي، د هغوی ورونه دي، د هغوی همدغه خلک دي چې په دې هیواد کې اوسېږي. تر څو چې ملت د وسلوال پوځ شاته نه وي، یوازې وسلوال پوځ نشي کولی چې د هیواد نه په یوازې توګه باندې دفاع وکړي. او کله چې د ملت ملاتړ ورسره وي بیا بریالیتوب یا پیروزي حتمي ده. نو اوس ملت راپورته شوی دی، د وسلوال پوځ تر څنګ ولاړ دی. زه بیا ټینګار کوم چې باید ښه اداره شي، ښه تنظیم شي او ښه کنټرول شي. داسې شرایط رامنځته نه شي چې خدا ناخواسته د دوی نه ملیشې جوړې شي. دوی اوس د ملیشو سره فرق لري، ځکه دا یو خود به خودي یو حرکت دی چې راپیل شوی دی. دا نفرت دی د جګړې په مقابل کې، دا نفرت دی د زور په مقابل کې، دا نفرت دی د دې په مقابل کې چې دا ولسوالۍ ونیسو. تاسو ولیده چې پرون رینجر موټر او هاموي موټر په پاکستان کې په سړک روان و. نو معنا دا ده چې دا زموږ وسایل او وسایط او وسلې او دا چې په پاکستان خرڅېږي د دې په مقابل کې یو حرکت دی چې راپیل شوی. خو اساسي خبره دا ده چې دا باید کنټرول شي، اداره شي او د ادارې نه باید ونه وځي. که ادارې نه ووته بیا معنا دا ده چې مشکل هم جوړېږي. زه بیا وایم چې حکومت باید دې ته متوجه اوسي او دا کنټرول کړي، د ادارې کې مرسته ورسره وکړي. او اساسي خبره دا ده چې استقامت ورکړي. استقامت یې دا دی چې د وسلوال پوځ نه یوازې په یوازې ملاتړ وکړي، د هغوی سره څنګ په څنګ باندې که کوم عمل هم کوي د هغوی سره په ګډه باندې، د هغوی سره په مشوره باندې، د هغوی سره یو ځای عمل وکړي. که داسې وي چې هر څوک په خپل سر باندې عمل وکړي بیا کورنۍ جګړې رامنځته کېږي، په خپل منځ کې جنګونه رامنځته کېږي او هغه څوک چې شخصي عداوتونه لري، دښمني لري، یو بل د دې موقع نه استفاده کوي. نو معنا دا ده چې دا باید کنټرول شي، اداره شي او په سمه توګه باندې حرکت ورکړل شي، استقامت ورکړل شي. نو په هغه صورت کې دا بیا په ګټه دي. دا یو خطر هم کېدلی شي په هغه صورت کې چې استقامت ورنه کړل شي، په هغه صورت کې چې دا د کنټرول نه خارج شي، په هغه صورت کې چې په شخصي عداوتونو باندې پیل وکړي، په هغه صورت کې چې کورنۍ جګړو ته لمن ووایي، په هغه صورت کې چې دوی خپل سري شروع کړي. او که چیرې د وسلوال پوځ نه حمایت وي او د وسلوال پوځ سره په یو ځای باندې عمل کول وي، بیا نو ملت دی او ملت حق لري چې د خپل وسلوال پوځ په څنګ کې ودرېږي. زه بیا ټینګار کوم چې دا باید د حکومت په چوکاټ کې د حکومت د ادارې لاندې او یو استقامت ورکړل شوي استقامت باندې حرکت وکړي، خپل سرۍ ته یې پرې نږدي. او که پاتې شي دا ستاسو خبره سمه ده چې مشکل ایجادوي، خو د حل لاره هم دا ده چې ما مخکې درته وویلې. څوک چې پوځ ته راځي خو هغه سرتیری دی، او څوک چې د پوځ نه بیرون ولسي حرکت وي. تاسو وګورئ د انګریزانو په مقابل کې یا روسانو په مقابل کې ولسي حرکتونه و چې دلته خلک جنګ وکړي یا جګړې وکړي یا میدان ته راووتل، ولسي حرکتونه و. او ولسي حرکتونه دا یو قانوني یو د دوی حق دی چې د یو مسلې په مقابل کې دوی عمل وکړي. اوس طالبان زور کوي، په زور غواړي چې امارت جوړ کړي، واک ته ورسېږي، خلک یې نه مني، عام خلک یې نه مني. خلک راپورته شوي چې وسلوال پوځ څنګ کې ودرېږي او د خپل هیواد نه دفاع وکړي تر څو طالبان هم سولې ته آماده شي او خپل مشکلات د سیاست له لارې حل کړي، سیاسي توګه باندې حل کړي. نو معنا دا ده چې دا د خلکو حق دی، خو دغه حق باید هغه څوک چې استفاده جو دي، هغه څوک چې د دې نه غلطه ګټه پورته کوي، هغه څوک چې غواړي په راتلونکي کې غلطه ګټه ترې پورته کړي، هغوی ته باید اجازه ورنه کړل شي. او هغه څوک باید اجازه ورنه کړي،
هغه دولت حکومت او د زموږ مشران چې دي وسلوال پوځ پولیس امنیت دوی باید په هیڅ صورت باندې اجازه ورنکړي چې دغه حرکت په یو غلطه لار باندې سوق شي.